نو چې ما وکتل ما د خپل مشرانو سره خپل استادانو سره مشوره مې وکړه نو الحمدلله نن چې کوم میډیسن د موږ راغوښتي وو هغه راورسېدل نن د 14/1/2024 تاریخ ته نن د دې ټریټمنټ سٹارټ اخلو ان شاء الله دا به بیا نیکسټ ویډیو کې ګورو چې د څومره فرق شوی دا څومره فرق نه ده شوی او تاسو نن د دواګانو اپیل دی چې دواګانې وکړي چې د کوم تل نظر واپس راشي او الله تعالی صحت ورکړي دا د خیر یا بنسټ کاروان دې په رسمو تل مونږه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو دوستانو په تیر ویډیو کې تاسو ما ویلي چې ابو یزید زما په څنګ کې نه چې د رمزولو د مسابقې په وخت کې چې هغه خپل کرکټ کاوه د سیال ته ناسو او متاسفانه یو بال لاغله او دا په داخل سترګه لګیدل ډیر وخت بعد به ویلو چې سترګه نه خوږیږي درد کوي سترګه سره شي وا بیا موږ جلال آباد ښار ته او د غیز نم کوزي خیبر پختونخوا ته ودیګو چلته ورته ډاکټرانو ویلو چې ستا د سترګې درملنه نور نشي ولې په دې وخت زیات وته لري موږ هم پریشان شو او د کورنۍ خلک هم پریشانو هغه و چې ډاکټر صاحب نور صدین د مفیتک ډاکټر دی الله دې عمر کې برکت واچي چې موږ سره تماس ودیو دا غي ویډیو نه وستا او ویل چې ان شاء الله اطمینان راکو چې د بایزید د سترګې درملنه به ان شاء الله ز شروع کوم او الله به د سترګې ته د یعنی هغه پریخه نظر به بیا پک ان شاء الله په دغه دوی سره راځي د کوزي خیبر پختونخوا د اسلام آباد نه موږ ته وغوښته مشوره را سره وکړه پورې ودان ناغلی ان شاء الله ډاکټر سره پسند کې ناسي ډاکټر صاحب محترم سره دوی سره د نن شروع کوو تاسو دعاګانې کوئ ان شاء الله چې د تب الله صحت ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه چې تاسو درکلو نو ان شاء الله د چې کومه مسله مخکې هم هغه د ټانسلایټس مسله او هغه لا خکل غلې وي نو الله صحت ورکړل د په مینس کې بیا د دې د خبره راغله چې د سترګې کار نه کوي نو ماته نو وجه معلومه کړل هغه چې وجه ګین باندې بال باندې لګیدل او د سترګې کار پرې خدا او نورو ډاکټرانو د الوپیتک سایډ والے چې کوم دي د دې ورته ویلو چې د دې علاج نه کیږي نو چې ما وکتل ما د خپل مشرانو سره خپل استادانو سره مشوره مې وکړه نو الحمدلله نن چې کوم میډیسن د موږ راغوښتي وو هغه راورسېدل نن د 14/1/2024 تاریخ ته نن د دې ټریټمنټ سٹارټ اخلو ان شاء الله دا به بیا نیکسټ ویډیو کې ګورو چې د څومره فرق شوی دا څومره فرق نه ده شوی نو ان شاء الله امید مې ډیر ده دا ډیر تر کومه چې الله تعالی به د کومه بیمارتیا الله تعالی به خکوي او تاسو نن د دواګانو اپیل دی چې دواګانې وکړي چې د کوم تل نظر واپس راشي او الله تعالی صحت ورکړي مننه کوو د ډاکټر صاحب نه هیوادوالو ان شاء الله په وار به موږ د ویډیوګانې د تاسو سره شریکو او شیر کوو به چې د ډاکټر صاحب باولي نقصې سره د پسترګه کې څومره تغیرات راځي څومره باولي نقصې به استعمالولو سره د سترګه کې دید راځي یا نه ان شاء الله ویډیو د تاسو سره شریکو خو تاسو زموږ دعاګانې پکار دي چې څومره مریضانی هغه ته دعاګانې وکړي چې هغه ته د الله صحت ورکړي سره ده ان شاء الله تاسو به موږ دعاګانو کې یاد ساتو تاسو د مریضان دعاګانو کې یاد ساتئ نور مخلص سم په الله پرسنل تپ نظمو تل مونږه یادو خیر بنسټ غون پرسنل تپ نظمو تل مونږه یادو دعا کوم ورته رب غواړم اجرنا په نظمو تل مونږه یادو صفاتو تل مونږه یادو د اسکی مینې د خیر یا بنسټ کارونه په نظمو تل مونږه یادو صفاتو تل مونږه یادو هیواد بچی خوشاله ساتي په نظمو تل مونږه یادو هیواد بچی خوشاله ساتي په نظمو تل مونږه یادو افغان بچو لپاره کوي مهنتونه په نظمو تل مونږه یادو صفاتو تل مونږه